رب ان زلزلة الساعة شيء عظیم چې عظیم الشان زلزله براولي. تا دنیاوي زلزله وکتله خلکو منډې کړې پنسې سنډولي یالله خیر یالله خیر بس بیا زلزله ودرېدله بیا خپلو غیبتونو کې اخته بیا خپلو نفرتونو کې اخته بیا خپل بغض او حسد کې اخته. تاسو ته پته ده یو زلزله داسې ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. انسانان بچغي کې څه چلو شو یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. کم مور بچی لږ پی ورکوي شدت به دومره چې هغه بچی به داسې وغورځوي لکه خلک چې خزله غورځوي. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. تاسو به وګورئ دا خلک به نشه به کړي وما هم بسکارا نه ولكن عذاب الله شدید. سوال درته کومه ښه تقریر او بیان نه دی لږ غوندې ټیم درته میلاو شو که نه الله درته څومره ښکلي ښکلي علما درکړي دي نوجوانان علما دي د دې فتنو په دور کې خواري کړې ده محنت یې کړی دی راولئ خپل بچیم راولئ دوی سره کېنوئ په خپلم دوی ته ټیم ورکئ قرآن ووایه تلفظ دکا الفاظ دکا د زندګۍ مقصد وپېژنه زما د زندګۍ مقصد څه دی غرض څه دی پوه که ځان په دې خبره باندې مولانا صاحب زنکدن به څنګه رب کائنات قرآن عظیم الشان کې څنګه بیانوي ما پوه کا زه خو پوه نشم په دې خبره باندې مولانا صاحب روز محشر به څنګه میزان به څنګه پل صراط به څنګه د هغې ورځې نقشه قرآن په کوم انداز بیان کړې ده هلته دا بانه نشي کولی استاد یې په خېټه مې دړو تبې نیولی ومه نو ما مونځ نه دی کړی او زه سکول له رانلمه زه مدرسې له رانلم نه هلته بانې نه چلیږي هلته به رب کائنات د تیرې شوې زندګۍ په باره کې تپوس کوي یوم کان مقداره 50,000 سنه اب 50,000 کاله ورځې اب سخت ورځي وجاء ربك والملك صفا صفا الله بر مخامخ کیږي فرشتي به ورسره قطار وجيء يومئذ بجهنم جهنم به په 80,000 زنځیرونو به تړلې په هغې ورځ به د تېرې شوې زندګۍ باره کې تپوس کیږي دا علما په چغو باندې ستړي شو دا قرآن ډېر وضاحت سره بیانوي قرآن ډېر وضاحت سره خو د افسوس خبره ده موږ سره ټیم نشته دی چې موږ په هغه قرآن باندې ځان پوه کړو کوم قرآن چې رب کائنات ما ته په تحفه کې راکړی دی کوم قرآن چې رب کائنات محمد مصطفی ته په تحفه کې ورکړی دی کوم قرآن چې جبریل امین راوړی دی کوم قرآن چې تورات نه اعلی دی زبور نه اعلی دی انجیل نه اعلی دی د دنیا د ټولو کتابونو علومو نه اعلی دی کوم قرآن چې رب کائنات مونږ ته د تحفې په طور باندې راکړی دی نن د قرآن هغه مقام دی هغه عزت دی مونږ په تاخونو کې کېښودی دی څومره دوړې او ګردونه بې پراته دي کوم ټیم چې مونږ موبایل له ورکړی دی دا ټیم مونږ قرآن له ورکړی دی کوم ټیم چې مونږ ډرامو فلمونو له ورکړی دی اے نوجوانانو واپس شئ دا د ټیک ټاکو بې حیایي دا د ګیمونو نحوست دا د ډرامو فلمونو بې حیایي او دا سرکشي او دا بغاوت به ستاسو ځوانۍ بربادي کړي ټول جمع داسې سوکړه کې تېر شو تاسو ته پته ده درېیمه څلورمه میاشت روانه ده باران نه کېږي چا دا سوچ کړی دی چې دا باران ولې نه کېږي سترګې خو بدنظري نه پرېږدي غوږونه د غلط اورېدو نه منع کېږي خپې غلطو مجلسونو ته همغه شان روانې
زمنگ د بدن هر یو اندام، هر یو جز، ہر ایک حصہ دا رب کائنات خلاف استعمالی کی لگیا دا. نور بسمر خبل اللہ خبکوئی ننم منگ بلار باندی روانیو دزل دا درد دے درتویم ننم دا مسلمانانو دا کورن دا گانو بجان آواز رازی بڑا دا مسلمانانو کور دے وکر دا محمد الرسول اللہ دا غلامانو کور دے دا کوٹی پا ہر یو گٹ کی دا ہر یو نوجوان مشر کشر زنانا پلاس کے موبائل دے بد نظری دا مولانا سیب چارہ باندی سکڑی دی رزقم تنگ دی زور دویم دا ساری منستا اوچتے گئے ہو کنا ما توی یاد می نشی چیز دا ساری منستا اوچت شوئے ہو جماعت ویران پروت دے ننستا جماعت ویران پروت دے